له امریکا څخه د افغانانو ایستلو ته د اسلامي امارت د واکمنۍ هرکلی. نوموړی هیواد افغانان وباسي او یا د واکمنۍ ورته ښه راغلاست ویلی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د عرب نیوز د راپور له مخې د اسلامي امارت واکمني په دې هڅه کې ده چې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه د ټرمپ له ادارې سره خبرو اترو ته چمتو شي چې په جولای میاشت کې به یې په متحده ایالاتو کې قانوني خوندیتوبونه لغوه شي. د عرب نیوز راپور ډیروي د نوموړې واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي یا د واکمنۍ د هغو افغانانو د بیرته راستنېدو په اړه چې نور په کوربه هیوادونو کې د پاتېدو معیارونه نه پوره کوي له امریکا او نورو هیوادونو سره د رغنده خبرو اترو لپاره چمتو دی. عبدالقهار بلخي ډیره کړې ده افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول د آزاد د تګ راتګ حق لري. واشنگټن د دوانۍ یا دوشنبې پر ورځ ویلي چې د افغانستان د وګړو لپاره لنډمهاله خوندیتوب TPS به د مې پر 20 پای ته ورسیږي او د پای ته رسیدو نیټه به یې د جولای پر 12 پلی شي. د افغان ایواک د مشر شان وان ډایور په وینا د واشنگټن دا اقدام کولی شي له 11,000 څخه ډیرو هغو افغانانو باندې اغیز وکړي چې ډیره یې د 2 لسیزو جګړو پر مهال د متحده ایالاتو ملاتړ کړی او په اوس وخت کې د اسلامي امارت له ظلم څخه راتښتېدلی دي. اسلامي امارت په داسې مهال کې د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه له امریکا سره د خبرو د چمتووالي خبر ورکوي چې دغه واکمنۍ په 2021 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د بیا ځلې واک ترلاسولو وروسته ښځې له زده کړو، دندو او عامه ژوند څخه ایستلي او داسې تګلارې پلي کړي چې ملګرو ملتونو یې د جنسیتي توپیر په نوم پیژني. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.